د کابل ښار ختیځ لور ته په یوه لرې پرته سیمه بدخاک کې تر شنه اسمان لاندې د یو ځوان له لوري جوړ شوی لنډمهاله ښوونځی دی. وزیر خان چې د همدې سیمې اوسیدونکی دی وایي چې په سیمه کې ښوونځی نشته او په ځلونو یې د کلي مشرانو له حکومت او نورو اړوندو مؤسساتو څخه غوښتنه کړې چې دلته ورته ښوونځی جوړ کړي، خو تر اوسه هغوی ورسره یوازې ژمنې کړي دي. وزیر خان وایي اوس یې خپله دا اقدام کړی او په نوي امکاناتو یې د دې سیمې د ماشومانو لپاره دا ښوونځی فعاله کړی دی. د ماشومانو لپاره د زده کړو زمینه نه وي برابره، هلته موږ نجونو هلکانو ته په وړیا ډول د زده کړو زمینه برابرو. په دې کې موږ 5 مضمونه تدریس کوو چې سیرت النبي، انګلیسي، پښتو، دری، رسامي او ویناوالي. کابو 5 مضمونه راځي، موږ دا ورته تدریس کوو او زموږ ټیم چې کوم دا په هفته کې 3 ورځې ده. د نوموړي په خبره اوس مهال نږدې 300 زده کوونکي لري او په اونۍ کې 3 ورځې زده کوونکو ته د 4 ښوونکو په مرسته تدریس کوي. د په خبره اوس ورسره 10 ځوانان په رضاکارانه ډول کار کوي او پلان لري چې په نږدې وخت کې دغه لړۍ د هیواد نورو ولایتونو ته هم وغځوي. او زه په آینده کې غواړم چې دغه پروسه دغه لړۍ د هیواد 4 ولایتونو ته وغځوو. ما سره تقریبا کابو 10 دانې رضاکارانه ملګري دوستان انشاءالله د هغوی په همکاري باندې به موږ دغه پروسه مخته وړو او مخکې به ځو. زموږ مشخص هدف دا دی چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول په کلیوالي سیمو کې هر جلکۍ، هر ماشوم، هر افغان ماشوم زده کړه وکړي، تعلیم وکړي. دلته مکتب نه موږ ډېر دلته خوشحاله یو، موږ دلته درس وایو. غواړو دلته مکتب جوړ شي، موږ درس زده کړو او موږ دلته زده کړه وکړو. 2 جمعې کېږي دلته مکتب ته راځو، موږ نه کتابچه لرو نه کتاب لرو. دلته موږ ته باید کتابچې زمینه جوړه شي، قلم او د تختو د هر شي زمینه جوړه شي. د دې کلي قومي مخور د نوموړي ځوان له دې کار څخه د هرکلي ترڅنګ وایي چې ماشومانو راتلونکی په خطر کې دی او نجونې او هلکان یې دواړه له زده کړو بې برخې دي. د دوی په خبره چې حکومت یې په سیمه کې ښوونځی جوړ کړي او د ماشومانو پر راتلونکي دې زړه وسوځوي. موږ ته به ویل زموږ تاسو ته ځای جوړوو، موږ ته د حق ځکه خو موږ نه وو او کلي ته جوړوو، مکتب ته جوړوو، موږ ډېر خوشحاله وو. هله مغه راسي 2 کاله وواته موږ ماشومان بې سواده روان دي. دا دیني سبق د ملایان د جومات کې به ووایي، نور مکتب نشته. موږ سره کومک مرسته وکړي، موږ ته مکتب جوړ کړي، موږ ته مدرسې جوړې کړي، موږ ته کلینیکونه جوړ کړي. زموږ زنانه ماشومان مریضان کېږي، موږ ازان قیمت زو هغه پر 1 ساعت 40 دقیقې لاره ده. موږ د ګاډي وس نه لرو، د پیسو وس نه لرو چې موږ در بس ګاډي ونیسو هغه ته ورسو مریض. د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې لا هم په زرګونه ماشومان له زده کړو څخه بې برخې دي او په ډیری لرې پرتو سیمو کې لا تر اوسه هم ښوونځي نشته. احسان الله کریمي، CMG، کابل.